اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګي ټي وي ګران وختونکو السلام علیکم زم تاسو قربا جنت ګل عادل سره د خپل مرګري نادر خان لاله تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو د غلام اکبر بابر صاحب سره منګ ناسیو نن په پروګرام کې زمنګ هغه میلمه دي نو ان شاء الله دا غوینه به کلامونه مورو تاسو هم ته مزاق لې موږ هم ته مزاق لو بابر صاحب ټول زمنګ خواګه کتون چې دی هغه بسترګي غوږی نو زه خو ما چې هغه تاسو خپل غونډه کلام اوري چې موږ هم ته مزاق لو هغه ته مزاق دي پیله خو یو مزاحیه او دغه د ویمه یو قطع چې کله چې شوم سره شي شوم ملګری لکه چاټۍ سره چې خوم ملګری دواړه په یو بل باندې ځان قدروي بیا چې د سخر سره شي زوم ملګری او بعضې جینۍ سره بوډۍ رواني بعضې جینۍ سره بوډۍ رواني څوک پکې ځان سکي ماشوم ملګری او بابره تمه د نیکۍ تې مکړه بابره تمه د نیکۍ تې مکړه در سره ګرځي با پنوم ملګری او دا اوس یو نظم په مسافرو باندې لیکلی دی چې دا مسافرو ته ډالۍ کېږي مسافرو ته د عقیدت ګلونه پیش کوو چې نو زما پکې خپل هم د خیره یو درې زامن په موقع دي دلته په سعودي عرب کې نو زه یم چې دا یو شعر دوی ته دغه کړو زه ورته زړه د خلاصه دوا سلام هم یم د هغوی نومونه سري جي هغوی ته ډالۍ کوي بابر صاحب چې کوم کلام اوس وړاندې کوي نو د هغوی زامنو ته خصوصي او د نورو ټولو مسافرو ته عمومي دا ډالۍ دی جي نومونه یو یاسر خان دی یو بلال خان دی یو عادل خان دی دا زما زامن دي اوس یو دا نظم پیش کوم چې یار وطن تراشه بیا خوشحالی تیریږي ښکلی رنگین موسم دی رانسپرلی تیریږي یار وطن تراشه بیا خوشحالی تیریږي ښکلی رنگین موسم دی رانسپرلی تیریږي او مدام بنوي د ځوانۍ وختونه مدام بنوي د ځوانۍ وختونه بیا می امزولو سا سیلی تیریږي ښکلی رنگین موسم دی رانسپرلی تیریږي او دا ځل که راغلی بیا دې نه پرېږدمه دا ځل که راغلی بیا دې نه پرېږدمه زړه کې مې سوي اسویلي تیریږي ښکلی رنگین موسم دی رانسپرلی تیریږي او سمسور تازه دی د چمن ګلونه سمسور تازه دی د چمن ګلونه پکې محنت کوي مالی تیریږي ښکلی رنگین موسم دی رانسپرلی تیریږي او ډیر خلک دلته په وطن آباد دي ډیر خلک دلته په وطن آباد دي سخت زما په خوږ لالي تیریږي ښکلی رنگین موسم دی رانسپرلی تیریږي او پیسو ټکو پسې د ملک ورک شوي پیسو ټکو پسې د ملک ورک شوي درنه د کلي رورولي تیریږي ښکلی رنگین موسم دی رانسپرلی تیریږي او د سعودي عرب په دغه پاکه خاوره د سعودي عرب په دغه پاکه خاوره ډېر پښتانه مې ګلالي تیریږي ښکلی رنگین موسم دی رانسپرلی تیریږي او ما ویل اشنا به مې اختر لراشي ما ویل اشنا به مې اختر لراشي اختر نیمګړی ارمانی تیریږي ښکلی رنگین موسم دی رانسپرلی تیریږي او ډیر بختور تینا کامیاب راغلی ډیر بختور تینا کامیاب راغلی د چا په جیل بدقسمتی تیریږي ښکلی رنگین موسم دی رانسپرلی تیریږي او مال او جیداد با رانه پاتی دلتا مال او جیداد با رانه پاتی دلتا زوبت من لاس بم خالی تیریږي ښکلی رنگین موسم دی رانسپرلی تیریږي او بابر لیکم په مسافرو غزل بابر لیکم په مسافرو غزل ګاډی زمن په بشخالي تیریږي ښکلی رنگین موسم دی رانسپرلی تیریږي بل څه دا یو بېروزګارو واده کړي باندې ته یو نظم پیش کوم ما د واده نه مخکې نه کته روزګارو خلکه واده مې کړی ام ګناهګارو او ما د کالو د پاره خرڅ کو خپل پټې په پنیچر کې رانه لاړې غټ کټې اسې په نوم به یادېدلم کې وټې د قرضدارو راپسې د
دی سم قطارو خلک واده مې کړی ام ګناهګارو مور مې ویلي چې رجومه ارمانونه په دې واده باندې پخومه ډېر دیګونه په اجراګانو به وخم پکې ټوپونه د شته پیسو نه یې بیخي کړم اوزګارو خلک واده مې کړی ام ګناهګارو بیا ناوې ته ګناه لاړی شي څوک وایي خراب به وي د دې ناوې قسمت د دې سره راغلی په موږ باندې قیامت د دې نه مخکې را سره و ډېر دولت په نه خبره اوس ګورېږي راته پلارو خلک واده مې کړی ام ګناهګارو کور کې ښوروا وه د 3 ورځو د قیمې په درستخان کې مې راپان کړلې جامې نیستۍ ظالمې په ما وکړې علامې بابره تختم په پلین کوچ کې د نوخارو خلک واده مې کړی ام ګناهګارو ډېر مزیدار ووایه جی ووایه ښه یو نظم بل پیش کوم چې خلک خو اکثر د سړو نه ګیله کوي د وړو نه خو یې نه کوي که نه وایي ګیله کیدی شي د سړو نه امان پکار دی د وړو نه او پښتون په خپله پښتو فخر کوي پښتون په خپله پښتو فخر کوي دا بندوبست دی د پیړو نه امان پکار دی د وړو نه او که په خیرات کې وریجې نه رسېدي که په خیرات کې وریجې نه رسېدي کار به بې اخلي د غوړو نه امان پکار دی د وړو نه او که په تفصیل ځان پویول غواړي که په تفصیل ځان پویول غواړي خبرې اوره د زړو نه امان پکار دی د وړو نه او اوس د څادرو زمانه راغله اوس د څادرو زمانه راغله لاسونه انځم د شړو نه امان پکار دی د وړو نه او که روغه خېټه دې ساتل غواړي که روغه خېټه دې ساتل غواړي شرا واپس ته پیکورو نه امان پکار دی د وړو نه او بابر په خپله شین اسمان خوښوي بابر په خپله شین اسمان خوښوي سای ډوبېږي د جړو نه امان پکار دی د وړو نه ډېر ښه ډېر مزیدار دي اوس یو شعر د دغه کې امیدواران چې کوم که نه د دوی نچون چې من کوم رایستی دی وای د اوټونو ورځې رالې ښکلې ښکلې امیدوار به درته وایي چې ته مې خپلې ارغدار به درته وایي چې ته مې خپلې او تا چې اوټ زما غوښته تاله مې درکو تا چې اوټ زما غوښته تاله مې درکو دوباره مې په دوربین کې نه لیدلې امیدوار به درته وایي چې ته مې خپلې او ناګهانه یې اشنا سترګې ناشنا کړي ناګهانه یې اشنا سترګې ناشنا کړي راته وایي چې ته روغې که پاګلې امیدوار به درته وایي چې ته مې خپلې او چې تقریر دپاره دوی کله راپاسي چې تقریر دپاره دوی کله راپاسي پیشکوي به په خبرو کې متلې امیدوار به درته وایي چې ته مې خپلې او ځان ته نه وایي چې څومره ګناهګار ځان ته نه وایي چې څومره ګناهګار مخالف پسې به وایي چې غټغلې امیدوار به درته وایي چې ته مې خپلې او چې پاس کې او د کار دپاره ورشي چې پاس کې او د کار دپاره ورشي ګورېدو کې به کوي د تکنزلې امیدوار به درته وایي چې ته مې خپلې او چې زموږ په غوښو واخلي کمپاونډونه چې زموږ په غوښو واخلي کمپاونډونه جوړوي پې ځان له شل چته محلې امیدوار به درته وایي چې ته مې خپلې او ای بابره د سیاست نه توبهګار شه ای بابره د سیاست نه توبهګار شه غلی کینه جوړوه چرته غزلې امیدوار به درته وایي چې ته مې خپلې ډېر ښه دغه مې ګولټه کړی دی عبدت صاحب لیکلی چې شیرین جانان مې کراچۍ ته رواني نو ما وویل چې څنګه به اخورمه ټیپر زه چې والی نه شم په کټر زه په خېټه خوږ پردي خیرات نه روانېږي په درې مجموع کله مړېږي او ما چې رسخت که دی خبرو پردي خیرات ته برابرو خیرات خو په زورمنډۍ کې ځکه دی ته په خرګاډۍ کې اوس به بنګلې سره رواني دی به د غوښې په ارماني په خوشکرو جو یې زړه کله قلاریږي په درې مجموع کله مړېږي چې خیرات نه وي غریب جاړي یو غټ خیرات د خدایه غواړي په پردي جنګ چې نظر شي دلته په ده باندې اختر شي اوس به شکور ته وررسېږي دلته به بې ورسوځېږي هلته واده کې مشرانو ته قارېږي په درې مجموع کله مړېږي او د غټ خیرات کور ته چې ورشي پکې د میخې نه خبر شي دلته به پروت دی مقامي وي ورسره ډېره خوشحالي وي چې کمې وریجې تشي پاتې راپن کې دی څادر کې زیاتې د وریجو ټول غوړي په ملا د بهیږي په درې مجموع کله مړېږي پروردګاره خیرات خور شو
اوس ترې نه پاتې کلی کور شو بوډا خو نه دی خلک ځوان دی بس خیراتونو له روان دی که ورته ډېر زیات نصیحت کړم وایي چې بیا به هم دا عادت کړم بابره ډېر خلک د خېټې نه زارېږي په درې مجموع کله وړي والسلام ډېر ښه بابر صاحب ګرانو ښودونکو تاسو بابر صاحب واورېدو امید دی چې تاسو به ته ډېر زیاته مزه اخیستې مونږ خو ته واقعي چې ډېره زیاته مزه واخیسته نو انشاءالله پر روان پروګرام کې به مونږ بیا د یو نوي ملګري سره انشاءالله ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو نو تر هغې دمه پورې خپل کوربه جنت ګل عادل او نادر خان لالاور کې اجازت د الله په امان